پښتون ټایم کې مو نن یو ځل بیا له یو ډیر افسوسناک خبر سره هرکلی کوم. په پیښور کې یو ورور خپله خور د غیرت په نوم وژلې ده. که غواړئ چې تاسو هم پوه شئ چې دغه جنۍ ولې ووژله، دغه جنۍ د پیښور د کومې علاقې وه او ورور یې څه وایي چې ولې یې خپله خور وژلې ده. ویډیو تر اخر را سره وګورئ. په دې ویډیو کې به تاسو ته د دې جنۍ د وژل کېدو په اړه پوره معلومات درکوم. د دغه جنۍ عمر 18 کاله و. د پیښور د پندو علاقې اوسیدونکې وه او د ورور نوم یې عمران دی. د جنۍ ورور وایي چې خپله خور مې ځکه وژلې چې له هغې سره موبایل و او په موبایل به یې له خپل یار یا ملګري سره خبرې کولې او وایي چې ځکه زه په غوسه کې راغلم او تومانچه مې راواخیسته او خپله خور مې 15 ډزه وویشتله. د هغې نه پس پولیسو د عمران په کور چاپه ووهله. عمران یې ګرفتار کو او تاڼې ته یې بوت. کله چې پولیسو له دغه قاتل څخه تفتیش واخیستل نو ده ورته وویل چې زما خور له یو چا سره په ټلیفون خبرې کولې، نو په همدې موقع زه کور ته رادننه شوم او ما هم دغه هر څه برداشت نه کړل او تومانچه مې راواخیسته او خپله خور مې ووژله. د دغه جنۍ ورور وایي چې زه دغه هر څه منم چې دا ما کړي دي. اوس د ستاسو خوښه ده چې ما فانسي کوئ او که مې ژوندی سیزئ، ځکه چې ما مړی د غیرت په نوم کړی، څه بې پښتو کار مې نه دی کړی. او همدغه هلاک عمران ایسیچو ته دا هم ویلي چې که ستا خور همداسې کار وکړي نو ته به څه عمل ورسره کوې. نو په همدې موقع ایسیچو ته هم غوسه ورغله او عمران یې 2-3 څپېړې ووهل چې ها ته ماته د پښتو او غیرت خبرې کوې. عمران دا هم ویلي چې که پولیس د څو ورځو لپاره ما پرېږدي نو زه به هغه کس هم ژوندی نه پرېږدم چا چې زما له خور سره په ټلیفون خبرې کولې، ځکه چې دا ټول کار د هغه څخه وران شوی دی او د دې هر څه هغه ذموار دی. او وایي چې که هغه کس زما له خور سره په موبایل خبرې نه کولې نو ما به څه خپله خور وژله. عمران وایي چې که زه د جیل څخه راخلاص شوم نو هغه هلک به هم ژوندی نه پرېږدم چا چې زما له خور سره په موبایل خبرې کولې. دوستانو امید ده چې زموږ ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.